سیدا تاسو چې شته ښکته کړه پېما ته څه کارای چې د لایف کې ناخره کاری کوي جنگ مکو لګوري زه د افغانستان مالک نه یو شي چې نستا څه هیڅ ګور نه یې شینواریا مثبت و صحیح ده کلمه په نظر مثبت نه وزره ورسره موافق نه یم دا وسوای مکه ته وایې چې طالب د پاکستان ضد ده عمر ګوره دا تړه ما ګوره دا تړه ما سره سمې خبرې کوي کول شي کمره خلاصه کی پاسته ورسره کینو ما نه کمره د خلاصون ته وخت راغی شو مهرباني او ګوره پاچا صاحب سوال په دیږي کې دا ښه لاړ بس یو څو کاله مخې ته کله چې طالبانو نظام سقوط وکاوه همدغه عبدالسلام ضعیف پاکستانیانو په بربند حالت امریکایانو ته وسپاره که نه دا خو معلومه خبره ده پټه خبره خیر اوسي پښتون چې بې پته سي بیا له هغه سړي سره روابط لري نه لري که نه ولې طالبان په خپلو غټو ادارو کې عبدالسلام ضعیف ته وظیفه نه ورکوي دا د یو د طالبانو بل مشر چې و په نامه د طیب آغاجان چې په کراچۍ کې وایستل سه زخمی سوی که چېرته واقعا طالبان د پاکستان سره خلاف اوسیږي ولې جنرال مبین بندي ده او ولې دغه چارواکي په قدرت کې نه دي بخښنه غواړم پاچا صاحب یو سوال دوه که چې موږ جواب درکړو همدغه سوال د هغه د پاکستان ضد څېرې چې بیا به سوي دي ولې په قدرت کې نشته ګوره وروره الحمدلله د ملاسی عبدالسلام بدل یې داسې اغوستی چې په سرو وینو کې ورته د خبره په کټوۍ کې ورته وګرځول د هر شي بدل یې اغوستی د هر شي بدل خو دلته بعضې خبرې داسې دي چې وروره په ځان باندې اړېده نه وي په کار د اوسني نظام عمل ډېر دی خبرې کمې دي دلته باید عمل وشي په خبره ورسېدي ته چې وایې چې جنرال مبین صاحب بندي دی اول دا سوال ته کې که پرتو جنرال مبین یې نه ونیولی تاسې به دا سوال لرلو چې په دې اوسني نظام کې وګوره یو طالب پلوی یو طالب هم نه دی نیولی په محبس کې نه دی اچولی الان کې صافی صاحب دغه محبس ته تللی څومره په محبس کې طالبان باندې دي ورور ستاسې اوس مشکل څه شی دی چې موږ پوه شو چې د پاکستان سره موږ په هغه حساب وچلي وو پاکستان ستا په خاوره حمله وکړه دا زما هم غوښتنه وه ستا هم غوښتنه وه او د ټول ولس غوښتنه وه او د دې نه مخکې به دا خبرې کېدې چې دغه اوسني حکومت چارواکي چې دي دا پاکستانیان دي د پاکستان د ادارې خلک دي او دوی پاکستان ته جواب نه شي ویلی و چې دې خلک راپاڅېده پاکستان ته جواب ویلو ټوله دنیا وایي پاکستانیان یې خپله وایي امې په سیاست کې به ورته شکست ورکړو امې په اقتصاد کې ورته ورکړو امې په هر طرف باندې اوس ته راپاڅېږي دا سوالونه راوچاېدی چې ملا عبدالسلام صاحب سره څه شوي د پلایي سره څه هغه په خپل کتاب کې لیکلي هغه خبرې معلومې خبرې دي خو خبره دا ده چې وروره اوس څه شی په کار دی زه تا نه اوس سوال کوم چې دا اوس پاکستان سره دی حکومت د اوسني نظام کم کار وکړو دا کار غلط دی که صحیح دی رښتیا دي که دروغ دي که څه شی دی ته ما ته د دې جواب راکړه دغه کوم سرحد کې سره هغه کرکټ کاوه ها دغه کې دا کرکټ و ونو چې دغه ته جنګ وایي جنګ وایي صبر پاچا صاحب یو منټ صبر وکړه حکومت د اوسني نظام کم کار وکړو دا کار غلط دی که صحیح دی رښتیا دي که دروغ دي که څه شی دی ته ما ته د دې جواب راکړه دغه کوم سرحد کې سره هغه کرکټ کاوه ها دغه کې دا کرکټ و ونو چې دغه ته جنګ وایي جنګ وایي صبر پاچا صاحب یو منټ صبر وکړه که داسې کرکټ خدای دې دا کرکټ همیشه د خیره جاري ساتي داسې کرکټ باندې موږ فخر او افتخار پرې کوو بل ته ما ته ووایه چې ته د جمهوریت سړی که ته د کم دغه سره تعلق راځي تا سره په هغه حساب به زه وغږېږم ته د کم نظام کې کار کړی که نه کم طرف ته سړی چې زه پوه شم چې زه تا نه بیا هغه شان سوال وکړم تا خو ما نه وکړو زه ولس یم ولس یم زه نه ولس خو یې په ولس کې د اوسني نظام دغه ملاتړ یې که د پخواني جمهوریت زه جمهوریت خواه یم زه د مهارت خواه بس دی دا الله تعالی دې ستا غونده کې جمهوریتیان د خیره ډېر کړي ته ما ته دا ووایه
چې د اوسني نظام سره امکانات ډېرو که جمهوریت سره ډېرو د نظامي لحاظ اوسني نظام سره پرې شو په تا شو ولا شي ولې 48 ملکونه درېنیم لکه ملي اردو کمانډو هغه وخت کې موږ نه افغان عسکر صبر افغان عسکر افغان عسکر د 300 کسان ګوري غږیږه پچا صاحب وای بالکل ګوري وای ګوره د چلې چې ته قلار کې نه په ښکارا مخې ما ول هوته مخ کار کول نه مخ کارا کوم دی د سوالګر کې سوځه کامینا دالو چاکلره کده ډنډای چې په نه باندې روانتي دالو چاکلره بدل پات نه ګوره یورو افغان دته ګوره بدل پات نه استعمالوي باطره خیر ده هغه د ګوره د جواب ختم شو د جواب ختم شو د کزانې بيخي په بل طرف والو دی اوسني نظام سره امکانات ډیر دي یعنی د امریکای د برتانیا د فرانسې 48 ملکونو نه د اوسني نظام پاور ډیر دی افغان سولجر تا ګوره موږ جوړ کړی دی هغه ما کې باسي سیدا افغان سولجر چې په نامه چې کوم کس ته هم د سره شنواره صاحب زما په احترام د تراغی کمین لاله ستا په احترام راغی راسخ صاحب زما او ستا په احترام راغلی صافی صاحب زما او ستا په احترام راغلی محمد وردک صاحب زما او ستا په احترام راغلی سیدا تاسو چې شته کته کړم پېما ته څه کارای چې د لایف کې نه جنگ مکو لګوري زه د افغانستان مالک نه یو شي واشي شنواره صاحب نستا څه کوم نه یې شینواریا ته د بیلر ته د میلر عسکر زه د افغانستان عسکر نه پایم جان خیر د قربان نشم زه د کرنل امام عسکر بیرغ د ملي لګولای د ډنډه لاکې د سړی ډنډه کمره خلاصه کا ته پورته کوي بې غیرت سړی کنځل مکوا کمره خلاصه کا کنځل مکوا نه خیر الله چې کله مخ کارا کې بیا ز کمره خلاصو خدا ستاسو ته چې کنځل کړی چې جمهوریت نظام وي دا جمهوریت نظام مخ کارا کې بیا